په نیمروز کې څنګه ولې خارجیانو په قیمت بیه مرغانو باندې چور شروع کړ، طالبان ولې څه ورته نه وایي، دا ټول حقیقت او جزئیات هم دلته راسره وګورئ. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو پلس چینل ته پخیر راغلی. قطري شیخان په نیمروز کې د نادرو مرغانو ښکار کوي. نیمروز کې ځایي سرچینې وایي چې قطري شیخان په دغه ولایت کې له طالبانو سره په همغږۍ او د هغوی له امکاناتو په ګټې اخیستنو د نادرو مرغانو ښکار کوي. سرچینې پنجشنبې د لیندۍ پر 10مه نیټه له اشتې صوب ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې په نیمروز کې عرب شیخان د طالبانو له چورلکو په ګټې اخیستو د دغه ولایت څو ولسوالیو ته تللي او د نادرو مرغانو ښکار کوي. ویل کېږي چې دغه عرب شیخان د قطر وګړي دي او تر تیرې اونۍ پورې په نیمروز کې وو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې د نایابه مرغانو پر ښکار بندیز لګولی دی. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیوګانو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.